3 کاله وروسته د عمران خان د زنداني کېدو تر ټولو مهمه سیاسي پایله څه وه؟ آیا پاکستان ثبات ته نږدې شوی که د بحران نوې مرحلې ته دننه شوی دی؟ لکه څنګه چې موږ او تاسې ګورو چې پاکستان کې د 2022 نه را په دې خواته چې کوم سیاسي تغییرات هغلته رامنځته شول او راغلل، نو عمران خان د دې داسې حکومت یو قرباني شو چې هغه یو ائتلافي حکومت په مقابل کې راجګ شو او بالاخره د عمران خان منتخب حکومت یې رانسکور کړ او ورځ تر بلې هغلته چې موږ ګورو نو حالات اقتصادي، امنیتي، سیاسي وضعیت په خرابېدو باندې ده. لکه څنګه چې همدا اوس موږ او تاسې ګورو چې د دغه ائتلافي حکومت سره د پاکستان اکثریت سیاسي ګوندونه په اختلاف د نظر کې دي، سره همدغسې اقتصادي حالات یې ورځ تر بلې په خرابېدو باندې ده. دلته په ضمن کې په څنګ کې همدغسې د هند سره د دوی مناسبات ورځ تر بلې ترینګلي شوي دي. موږ او تاسې ګورو چې هغلته په جمو کشمیر کې ازادي غوښتونکي راجګ شوي دي، هغلته خپل حقونه غواړي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دوی دغه کړنې چې مثالا د دوی د خوا نه ترسره کیږي، دغه غلطې پالیسي او ستراتیژي چې د افغانستان په مقابل کې لري، ورځ تر بلې د دوی دغه حالات خرابیږي او دوی د اقتصادي انزوا سره مخ دي. همدارنګه د زلمی خلیلزاد د خبرو حقیقت دا دی چې که چیرته مثالا پاکستان د دغه داخلي بحرانونو نه د وتلو په خاطر باندې لاره د حل را پیدا نه کړي او خپله ستراتیژي او پالیسي کې تغییر رانولي، نو بدون د شکه چې ورځ تر بلې هغلته ولسي پاڅونونه، سیاسي پاڅونونه، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې لا پسې زیاتېږي. موږ او تاسې ګورو چې هغلته مثالا ټي ټي پي ورځ تر بلې د دوی په ښارونو کې فعالیت کوي، همداسې د داعش هغه ترهګرې ډلې چې چون هغلته د دوی په ډیری سیمو کې که موږ د مثال په توګه باندې په مستون کې وښیو چې هغلته روزل کېږي، تمویلیږي او تجهیزیږي، دغه ځای نه افغانستان ته، نړۍ ته، ټولو ته یو سرخوږی جوړوي. نو دا په واقعیت سره هغه څه څرګندوي چې زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې ژوره څېړنه کړې ده. دا ټول په حقیقت باندې استوار هغه څه دي چې د سر په سترګو باندې د پاکستان دولت هم ویني او موږ ډېره مننه. هوتک صاحب تاسو ته بېرته راګرځو. بینځای صاحب راځو تاسو ته دلته نړیوال بشري بنسټونه هم د نوموړي بندي کېدل د قانون نقض بولي. دلته د عمران خان په اړه باندې یو بله مسله دا ده چې د په حکومت وخت کې امریکا او لویدیځ له هغه سره سړې اړیکې درلودلې، خو اوس د هغه د قانوني حقونو او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. ستاسو په اند آیا دا د لویدیځ په سیاست کې د ارزښتونو بدلون دی که د سیمه ییزو او نړیوالو ګټو معادله بدله شوې ده؟ ستاسو پوښتنې ته راځم چې د عمران خان په اړه چې په اوایلو کې امریکا حتی څه چې د بایدن په امر باندې د زنداني شو چې د غوښتل ملکی حکومت ته نظامی یعنی دغه نظامی ادارې په لاس کې چې کوم قدرت ته دا ملکی حکومت ته واړی، لکه صحیح په اصطلاح اوس په پاکستان کې هغه د دیموکراسي هم د سوال لاندې د دیموکراسي دا نه ده چې د وخت په انتخاب صدر اعظم چې تقریبا د خلکو اکثریت رای ترلاسه کړې وي او هغه 3 کاله صدر اعظم په وخت کې وي کودتا پې وشي او هغه د پاکستان د خوانانه د امریکې د بایدن په واسطه باندې دا کار تر سره شو چې د دې د خاطر چې دی ولې د نظامی نه غواړي چې ملکی ته قدرت سیاسي واړی او یعنی هغه کار چې باید سیاسيونو کې هغه باید سیاسيونو کې هغه کار چې نظامی کې نظامی کار دا جنگ ته کوم چې دغه د سرحداتو خبره دی بل مملکت سره جنگي د بیا د نظامیانو کار دی، مګر پاکستان کې ټول کار د نظامیانو په لاس کې دی. زه هوتک صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې زلمی خلیلزاد هم د دې په اړه باندې ویلي دی، ویل دی چې باید د نوي اصلاحات هم رامنځته شي. څه فرق کوي دا اصلاحات باید په سیاسي برخه کې رامنځته شي، اقتصادي کې، پوځي کې او که پوز برخه کې، قضایه قوه برخه کې؟ داسې ده چې باید په مختلفو برخو کې، په سیاسي برخو کې خو حتمي ده چې باید دا رامنځته شي، ځکه هغلته سیاسي وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. او په اقتصادي برخه کې که چیرته موږ او تاسې وګورو د پاکستان په دغه تیرو 2 کلونو کې د دوی اقتصادي وضعیت لکه د افغانستان سره دوی ټولې هغه اقتصادي لارې چارې تړلې دي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف. هغلته مهاجرینو باندې د زور او د تور د فشار د لارې نه هره ورځ موږ ګورو چې په سلګونه
کډې دې خواته راوړي او په ضمن کې بل هغه څه دي چې سیمه ییز سیاست د دوی په سیمه کې د دوی د هیچا سره ښې اړیکې نشته دي، نه د افغانستان سره شته، نه د منځنۍ اسیا سره شته، بلکې هغه چین چې دوی ډېر ترېنه پوروړي دي د هغوی سره هم دوه ګونې چلند کوي.